السلام علیکم ملګرو، تاسو ته نن د خپل زور او د طاقت هغه یو دغه خیم چې تاسو وینئ چې یاره دا دومره دروند څیز چې په دې کې زما په خیال وسپنه هم استعمال شوی شي، پیتل پکې هم استعمال شوي دي. د دې اوچتول چې دي داسې اسان کار نه دی، خو نن تاسو وګورئ دا زه په خپل کوشش کوم الله پاک دې طاقت راکړي. آسان کار نه دی، ګوره ډېر ګران کار دی. بس خیر انشاءالله اوچت بشي. الله په کوم سره وګورئ دې کټ کما اوس وګورئ ملګرو، دا تقریبا 20 دړې وزن و چې دا ما اوچت کو. اوس ما ته وایي چې یاره دا 15 دړې به نور کېده نو انشاءالله الله نه به امید ساتو چې دا موږ اوچت کو. دا شاید دا ونه سره ده اوس یقین مو ځکه نشته چې شی ډېر دروند 35 دړۍ وزن دی. د دې اوچتول هم اسان کار نه دی، که څوک وایي راشئ چوتې کوئ. تیار یې؟ تیار یې؟ الله خیر پکې واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ دا د دې ملګرو، تاسو زما زور منئ که نه منئ؟ 35 دړۍ وزن چتول اسان کار خو نه دی. بیا هم ما اوچت کو، ما حکومت هېڅ یې واړو مرانه کو، هسې په تشه پاتې شو.